چک وردګ روغتون له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې په چک ولسوالۍ کې د یوې جرمني تابعه مېرمنې په مالي ملاتړ لومړی ځل د یو کلینیک په بڼه فعالیت پیل کړ، خو نن سبا د یاد ولایت په سطحه یو مجهز روغتون بلل کیږي. چک وردګ روغتون اوس مهال 15 بسترونه لري او تقریبا ټولې روغتیایي څانګې پکې فعالې دي. د چک وردګ روغتون سرطبیب ډاکټر احسان الله مایار د یاد روغتون د مخینې په اړه راته وایي. د چک وردګ روغتون خو ډیره پخوانۍ تاریخچه لري. د چک وردګ روغتون تقریبا 15 کاله مخکې دلته د یو کلینیک په شکل باندې کار شروع کړی دی چې هغه د یوې جرمني تابعه مېرمنې چې کارلا شفتر نومیږي د هغې د خانه یې د بنسټ تیږه ایښودل شوې ده او تر اوسه پورې هم د یوه انجیو ده چې د سی پی چې په نامه یادیږي، د جرمني د خانه تمویلیږي. د چک وردګ روغتون داخله جراحي، ارتوپیدي، فیزیوتراپي، مجهز لابراتوار او د زیږنتون څانګې لري. دا کلینیک اوس د شفاخانې ته ارتقا موندلې ده چې د فعلا دپاره اوس دا روغتون 15 بستره دی او پکې ټول بخشونه لکه داخله، جراحي، ارتوپیدي، نسایي ولادي، فیزیوتراپي، د غاښو شعبه، نو دا ټول شعبات اوس فعال دي او په تشخیصیه بخش کې التراساوند لري، اکسرې لري، هغه ډیجیټل اکسرې، مجهز لابراتوار لري او همدارنګه ای سی جی لري. نو ټول هغه بخشونه اوس چې د خلکو ضرورت ورته دی هغه پکې فعاله دي او خدمات ترسره کوي. په وروستیو کې یاد روغتون ته تازه ورغلی د عمومي داخله یو متخصص ګلاباد طارق د چک وردګ روغتون فعالیتونه معیاري ګڼي او په وینا یې چې دلته هر څوک د خپل مسلک له مخې کار ترسره کوي. موږ خود مطابق د جاب ډسکریپشن یا د لایحې د وظایفو خپل کار کوو. زه هر سهار چې راشم اول اشتراک په مارنینګ راپورت کې مالی ورسته دغونه د بستر کې موږ تقریبا روزانه 80 یا کس بستر لرو. نو معمولا سره تا 2 نفر نوکریوال چې گرچه شاید خلاف د اصول د موازین شفاخانه‌داری سروي خود دلته چون موږ او پی ډي هم دغه سنې پرېښولی هغه هم د موږ دپاره یو چالش دی. 2 نفر ام ډي ډاکټر صاحبان هلته په او پی ډي کوي او یو نفر نوکریوال سره دغه نش نوکریوال سره ما سره ویزیټ کوي. ورسته دغونه چې راشم بیا دلته په عاجل اتاق کې ناست وم، معمولا موږ داسې پروسیجر کاري ځان دپاره برابر کړی چې یو ته هغه کامن مریضان دي. کامن مریضان یعنی معمولی مریضان دي لکه سر درد لري، پای درد لري او زکام ریزش وي، ډاکټر صاحبان امني ډاکټر صاحبان هلته ګوري. بیا کوم مریض چې کمپلیکیټ مریض وي یا اندازه وخیم مریض وي هغو ته پارچه ورکوي یا وختي ورکړي وي. نو په دې جمله کې خراب چې وي اډمیټیبل وي پسې شه د بستر ضرورت ورته ایجاب د بستر کوي، هغه بستر کوم او ایجاب د دوا چې کوي هغو ته دوا لیکم چې کور ته. خو معمولی مریضان د موږ معمولا د موږ مریضان چې د دیابت مریضان دي، پر مثال اسکیمی مریضان وي، هغه تخصصي مریضان دي، نو هغه یا ریسپیراتوري فیلر مریضان وي هغه خو بیا نشي کولی کنه. د منیجمنت خواب خود ام ډي ډاکټر صاحب دپاره به اندازه چالش برانګیزه وي. چک وردګ روغتون پر نورو څانګو سربیره د ارتوپیدي، جراحي، مجهزه څانګه هم لري چې په تېرو څو میاشتو کې بریالي عملیاتونه پکې ترسره شوي دي. د دې څانګې یو متخصص وحید الله ثاقب وایي دلته موږ معمولا د ارتوپیدي، جراحي، نسایي ولادي ټول بخشو عملیاتونه مکمل ترسره کیږي. د ارتوپیدي برخه کې به زه که درته ووایم چې تقریبا کوم عملیاتونه چې کابل کې ترسره کیږي دلته موږ اکثریت هغه عملیاتونه ترسره کړي او حتی هغه مخکې د جنګو وختو کې موږ دلته د اوعیې عملیاتونه هم ترسره کول، ځکه چې بعضې امکانات د دو نه وو چې مریضان لاړ شي بلې خواته، نو موږ دلته مکمل عملیاتونه ترسره کول. اوس فعلا دپاره هغه عملیاتونه چې مکمل د ارتوپیدي مربوط دي هغه عملیاتونه کوم چې موږ امکانات او وسایل دلته لرو اکثریت ترسره کیږي. دغه مریض چې و دو یو فراکچر لره، جانس فراکچر په نامه باندې، مخکې تقریبا یو څه وخت مخکې موږ همدلته عملیات ورته کړی و. هغه کوم وسایل چې موږ ورته تطبیق کړي وو مثلا دې ته پین و او ټینشن باند وایر هم ورته کړی و. اوس فعلا موږ د مریض عملیات کوو هغه هم ورته ریموو کوو. خو دلته معمولا موږ هیپ جاینټ هیمي ریپلیسمنټ کوو مثلا یا بایپولر
ترانسپلانت د مفصل د هیپ جوینټ دی دا اجرا کیږي نور نیل کیږي پلیټ دلته کیږي مریضانو ته لانګ بون دپاره نو معمولا کوم عملیاتونه چې په افغانستان کې یعنې په کابل کې کیږي موږ یې دلته مریضانو ته اجرا کوو د وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې دا روغتون د نارینه او ښځینه لپاره 15 شپېته بسترونه لري چې د ناروغانو پر وخت څارنه او درملنه پکې کیږي. چې ته ضرورت وي پیش در پیش راته آیا کړي ګهیز راغلم دلته شفاخانې ته ډاکټر صاحب ته ورغلم هغه معاینه کړم معاینات راته ولیکله معاینات مې وکړه را مې وړل ورته ډاکټر صاحب دوا راته ولیکله را مې وړله دواخانې ته مې ور وړله دواخانې نه دوا یې راوړې وه دا هلته یې راته واچول پچکاره یې راکړلې هغه یې راته ولګوه په 12 بجو یا څه کم 12 بجو راغلی یم دلته بستر یم دوا مې ترې وخوړله اوس مې وجود ټول نرم دی هغه خارش د سینې دا ورک دی کم سوی دی. د چک وردګ روغتون د داخلي څانګې یو بل ډاکټر ذبیح الله احدي په یاد روغتون کې د خلکو درملنه د قناعت وړ بللې او په وینا یې چې هلته د ګڼ شمېر ناروغانو د درملنې بریالۍ هڅې کیږي. دغلته موږ د داخلي په وارډ کې کار کوو تقریبا د 4 داخلي ډاکټرانو په شاوخوا کې دلته موږ وظیفه اجرا کوو او تقریبا د ورځې په حدود د 2900 الی 300 مریضانو دغلته چې مختلف امراض د داخلي ولري هغه موږ دلته تشخیص او تداوی کوو او پایلې تر حده پورې ان شاء الله د قناعت وړ دي. اکثریت مریضان دلته درملنه په سمه توګه کیږي بس استثنا کوم مریض وي که چې هغه بل ځای ته د لېږلو وړ وي بیا وخیم امراض دي هغه بل ځای ته به ریفر کوو. پر دې ټولو څانګو سربیره په چک وردګ روغتون کې د ښځینه او نارینه لپاره د فزیوتراپي مجهزه څانګه هم فعاله ده. دا د چک د روغتون د فزیوتراپي مردانه څانګه ده. دلته نو مساج کې بالکل بعضې خلک ما خلک ورته مساج وي کینده ورته فزیوتراپي ده که نه نو دلته کولی شي خلک د نیورولوژي بخص د ارتوپیدي بعضې کسان دلته نو په پوره ډول تداوي واخلي. دا ویلو ده چې د چک وردګ روغتون خپل درملتون هم لري چې د بستر ناروغانو لپاره په وړیا او د نورو لپاره په خورا ټیټه بیه درمل ورکول کیږي. نو دلته موږ چې د موږ دوا تقریبا 100% د شفاخانې دوا ده یو هغه محدود یو کلم یو دوه کلمه دواګانې چې ډاکټر صاحبان یې ولیکي دلته نه وي د بازار نه نور د موږ ټوله دوا د همدغو شفاخانې د دوا نه تقریبا 100% دوا د دوی ته ورکول کېږي او هغه مریضان کوم چې پای پي ډي کړي یا بستر کړي د هغو مکمله دوا فری هم ده او د دوا هغه نه هم له د شفاخانې نه هغه که څه انجکشن دي که تابلیت دي ټوله دوا یې فری ده. د وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې دا روغتون یو مجهز لابراتوار هم لري چې د وینې په ګډون پکې لسګونه کتنې په کره توګه ترسره کیږي. د دې څانګې د یو مسؤل عبدالله طارق په وینا چې د دوی فعالیتونه په بشپړې پاملرنې ترسره کیږي. دلته خو د پرازیتولوژي نه نیولې دي هیماتولوژي سیرولوژي بایوکیمستري د ټول معاینات کیږي یا مثلا د رڼو میتیازو معاینات خلاصه درته وایم یا د ډکو میتیازو معاینات دلته مکمل کیږي. یو بل د وینې معاینات د وینې اجزاوې د وینې معاینات مثلا د یو مثال درته وایم چې محرقه ده دغه دپاره د ټایفوید آی جی جي او آی جي ام ورته کوو او د وایډل ټیسټ هم ورته کوو. مثلا ملاریا پرازیت د ملاریا معاینات هم دلته کیږي. مثلا د وینې سره کرویاتي سپین کرویاتي یا سی بي سي ورته وایي چې د وینې د حجراتو مکمل شمیر یعنی کمپلیټ بلډ کاونټ دغه هم کیږي چې کم دي. نور د جګر دپاره خاص معاینات دي چې هغه کیږي د کیمیا په شعبه کې او پروټین معاینات ورته کیږي ټوټل پروټین معاینات نو تقریبا 17 قسمه د مختلف په کیمیا کې دغه معاینات موږ دلته تجربه کوو. دا یادونه هم ضروری ده چې په چک وردګ روغتون کې اوس مهال پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو درملنه هم ممکنه شوې چې دا ځانګړو بسترخونو په لرلو سره خوارځواک ماشومانو ته په وړیا ډول ځینې غذایي توکي ورکول کیږي.
بلخوا د وردګ ولایت په ځانګړې توګه د چک ولسوالۍ اوسیدونکي په یاد روغتون کې روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي خوښ دي او د روغتون د ټولو کارکوونکو د هڅو ستاینه کوي. د یاد روغتون سرطبیب د دې روغتیایي پروژې نږدې 4 لسیزې مخینې ته په اشارې وایي چې دا پروژه په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري او موخه یې یوازې د یاد ولایت د اوسیدونکو بشري لاسنیوی دی. زموږ فعالیت چې دی هغه بشري خدمات دی، نو موږ دپاره دا مطرح نه ده چې دا کوم پارټۍ پورې اړه لري. مریض زموږ دپاره مریض دی او موږ د هر حکومت چې دی د هغو کوم هغه اصول او قوانین چې دي د هغو تر چتر لاندې موږ خپل فعالیت مخته وړو او موږ د وزارت اقتصاد څخه موږ NGO هغه د راجستر ده او همدارنګه سکتوري وزارت څخه د سطحامې څخه نو هغه کوم اصول او کوم پالیسیګانې چې د دولت خانه دي په هغو باندې موږ مکلف یو چې هغه تطبیق کړو، هغه مخته یوسو.